د روغ سړي کار نشته وروره دلته د روغ سړي او کم سړی چې راځي خو په دې نیت راځي چې یاره زه یو کار وکړم زه مانه یو شی جوړ شي یا زه پیسې وګټم نو وروره دلته کې هغه شی نشته شاه زیب خان دلته کې وروره ټول انما الاعمال بالنیات عمل کا دارالمدار نیت کې اوپره او د دین نیتونه خراب دي نو دا بس کامیاب شي وروره زه ستاسو د چینل په تواسط باندې دا خبره کوم لکه اوس فلم دی فلم را شما سره کېنه زه جوړوم فلم پیسې زره پرتوک په جیب کې چې زه فلم جوړوم خپل پیسې به کور کوي خپل پیسې به کور کوي ته چې بل لور کې نو چې ستا په پیسو باندې یو سړی چرګان خوري او ستا په پیسو باندې یو سړی ګډان خوري نه خو به تاوان وروره کوي دا خو د چرګانو او د ګډانو دپاره خدا نه دي نو ما پیله شو چې کوم په مردان کې کړی و د مردان ګلونه نو شوګانې به مې کم او پیش 100 به مې کړي دي 100 به مې پوره کړي 100 نه مې زیاتې کړي او کمې بني په ګارانټۍ باندې فیلډ کې چند داسې خلک دی چې هغې دې له خوند خراب کړی دی لکه ما را دومره وخت کار وکړو د 2002 نه واخله تر 2020 ما لاس شو په شاهد صاحب او په کچکول باندې او فلم سټار سیر ملک ورا سره نور ډاکټر عرفان صاحب ورا سره ما لاس شو په کراچۍ نه شیمن سلیما کې کړی و نو خوندونه شته خو خوندونه چند خلک ولا داسې خراب کړي دي کنه چې لکه په ګټه کې تاواني د 100 لک روپے په فلم لګي 2 لک روپے په فلم لګي 15 لک روپے په فلم باندې لګي نو چې ته د 15 لک فلم نه د 500 لک روپے فلم جوړ کنه بس څنګه ګټي نن سبا وخت کې فلم جوړول آسان کار دی کنه ګران کار دی یاره جی آسان دی ګران نه دی بالکل غپ دی ټوټلی غپ دی بالکل چې څنګه درته ویم چې څوک هم نه مني نو دی غز او دی میدان د جهانگیر صاحب په شانته اکټر نو ډاوټ د کمال اکټر دی جی خو کچره زه ډایرکټر شوم نو زالي جمال له چانس د جهانگیر صاحب په ځای باندې ورکوم د کمال اکټر هغه هم دی السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زه تاسو قربان ملک شازیب ګرانو عزتمندو کتونکو نن چې ما سره کم شخصیت ناست دی د هیڅ تعارف محتاج نه دی ډېر په کم وخت کې نوم پیدا کو جانا پہچانا نوم دی طارق مردانی ایز ډایرکټر ایز پروډوسر دی هغوی سره خبرې ترې کوو مونږ سره اوسئ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ته خیر جی ډاکټر الحمدلله شازیبه ته ښې ټول مخکې ته چې موږ په خپل چلن باندې خرکلی وایو مننه شازیبه چې تا ماله په دې لنډ وخت کې ټایم وښکو او ماله دې ټایم راکړو نو ستاسو د بلنې ډېره مهرباني ښه جي دا راته ټول مخکې تاسو تعلق کوم سره ساتئ شازیب خان زما تعلق بیسیکلی مردان سره دی شیخ ملتون سره برابر کې یو کلی دی زه بیسیکلی د هغې سره تعلق ساتم او د مردان نه بیا زه کراچۍ ته شفت شوی ما تقریبا 2001 کې پرمنټ زه بیا په کراچۍ باندې وم دا راته ووایه تاسو د شوق څنګه وروتئ شوق هم څنګه پیدا شو شوق خو مجي داسې پیدا شو چې غالبا کم او پیش د 91 د 91 خبره ده نو یو پرایویټ غونې فنکشن غونې و هغې ته تلو ما بس هلته کې سمرګري مې داسې ولیدل چې بس د هغې نه متاثره غونته شومه نو تقریبا انټري مې د 91 ده او بیا د هغې نه بعد داسې څنګه چې وخت تېرېده نو هغه وخت کې هغه د شوق هغه سلسله وه نو د وي سي آر هغه دور د سی ډي وغیره دا خوونه نو بس دلته یو 2-3 ملګري را سره و بس ځان له به ګرځېدو او وړې غونتې داسې البم یې به م کولې د 6 ګانو اتو ګانو د 10 ګانو کله چې تاسو د البم شروع کړې نو کور کې تصویر راوي نه مور او پلار چې ته څه کوې خپل کار روزګار کوه ته څه کوې لکه زموږ والدین کارېږي که نه زیات طور یاره دا خبره خو دې ډېره ښه وکړله او کارېدل خو به راته ضرور خو چونکې زه د مور او پلار هغه وخت کې یو زوی وم نیازبین وم زما یو وړوکی ورور بل شته دی خو هغه بیا ډېر وخت بعد پیدا شوی نو زه تقریبا زلمی وم چې هغه پیدا شوی نو کارونه به م کولو وبا تکلیف پر راته ډېر خو هغه شوق دومره و چې هغه بیا ما کور کې لکه ښکاره که او بس ما ته بیا کار به مې کولو خو څه به وي نه راته لکه بس داسې یو کار ونه کړي چې لکه څه لانجه کونجه ته جوړه شي باقي خپل شوق دی بس ډزوی چې څه دې خوښ هغه کوه نو بس لګیا و چې اوسه پورې ټکه ټوکه کوو نو اوسه پورې کم از کم څومره کار کړی دی خپل دغه کارکردګي سره پیش کړي یاره ډرامې خو مې 2 کړي دي او د یو ټیلی فلم و د هغې نوم و کمانډو په هغه وخت کې ایډیټ نو په هغه وخت کې یو میکسینګ کېده او بله ډرامه هم کړې وه د هغې ډایرکټر راته یاد دی زموږ د مردان د سیمې زمان بغدادي صاحب د هغې ډایرکټر او د ډرامې نوم و قبیله او ما په هغې کې د ویلن کرکټر کړی وه او
د هغې نه وروسته بیا موږ د شوګانو ته زما شوق پیدا شوی و نو ما پیله شو چې کوم په مردان کې کړی و د مردان ګلونه او هغه په فل کاست باندې و خالد یاسمین و پکې اسماعیل شاهد صاحب و پکې او شنو ماما و پکې او مراد علي و پکې عالمزیب مجاهد و پکې د مردان کالج چوک کې د ټاون خل چې نوی نوی جوړ شوی نو په دې کې پیله شو کړی و تاسو بیا شوګان زیات تر په کراچۍ کې شروع کړی دي نو په مردان کې ول شوګان نه کوي یاره جی ښه خبره ده خو مردان کې داسې کار دی چې هغه وخت کې موږ چې کوم وخت کې کار کولو نو بس دغه د غانو او دغه ډرامو دغه شو کو لکه د شوګانو دومره نو بیا زه چې کله کراچۍ ته لاړم نو هلته زما یو دوست و هغه د شو کتونکي شوقي و هغه چې زه بوتلم هلته کې شو ته نو هغې کې ماته چند داسې آرټسټان ملو شو چې هغه زموږ د دې سیمې و نو تعلق و ورسره پیژنګلو و ورسره بس چې هغې ته مې وکتل نو مې انشاءالله دوباره انټرویو به در باندې په کراچۍ کې زه هم بس دغه ځای نه بیا یو سټارټ ولګېده نو شوګانې به مې کم او پیش 100 به مې کړي جي 100 به مې پوره کړي 100 نه به مې زیاتې کړي او کمې به نه په ګارنټۍ باندې نن سبا څه پوزیشن دی د کار کولو څخه روان دی که نه شاذیب خان د خوند هر کار وي او خوند پیدا کول پکاري په خپله خو خوند ولا موږ خلکو خراب کړی دی موږ خلکو سه مراد دا چې په دې فیلډ کې چند داسې خلک دی چې هغې دې له خوند خراب کړی دی لکه ما را دومره وخت کار وکړو د 2002 نه واخله تر 2020 ما لاس شو په شاهد صاحب او په کچکول باندې او فلم سټار سیر ملک ورا سره نور ډاکټر عرفان صاحب ورا سره ما لاس شو په کراچۍ نه شیمن سلیما کې کړی و نو خوندونه شته خو خوندونه چند خلکو ولا داسې خراب کړي دي که نه چې لکه په ګټه کې هم تاواني د آرټسټانو نه د پروډوسران تختی مقصد دا سیستم یې د خلکو په خپل انواري کړي دي جی خوند یې اوس هم شته دی خو لکه که یو سړی ترې نه خوند دلي او د خوند په طریقې کوي او که یو سړی دا وایي چې لکه د دې شیز خوند ختم شو نو دا غلطه خبره ده جی زه ستا د چینل په تواسس باندې دا خبره کوم لکه اوس فلم دی فلم راشه ما سره کېنه زه جوړوم فلم پیسې زره پرتوک په جیب کې اچوم زه فلم جوړوم خپلې پیسې به که ورکوي خپلې پیسې به که ورکوي ته چې بل له ورکې نو چې ستا په پیسو باندې یو سړی چرګان خوري او ستا په پیسو باندې یو سړی ګډان خوري نه خو به تاوان وروره کوي دا خو د چرګانو او د ګډانو دپاره خو دا نه دي دا د شرابونو د کبابونو دپاره خو نه دي وروره دا خو د دې انټرټینمنټ دپاره چې کوم مقصد دپاره دي هغه مقصد پې ته خپل وکړه صحیح ده نو هېڅ کله هم دا تاوان نه کوي وروره 100 لک روپۍ په فلم لګي 2 لک روپۍ په فلم لګي 15 لک روپۍ په فلم باندې لګي نو چې ته د 15 لکو فلم نه د 500 لکو روپو فلم جوړ کړې نه به څنګه ګټي هغه خو نشي ګټلی جي نن سبا وخت کې فلم جوړول اسان کار دی که نه ګران کار دی یاره جی آسان دی ګران نه دی بالکل ګپ دی ټوټلی ګپ دی بالکل چې څنګه درته وایم چې څوک هم نه مني نو دی ګز او دی میدان بالکل ګپ دی لکه جوړول فلم هېڅ ګران نه دی هېڅ ګران نه دی 100 لک روپۍ په جیب کې واچوه او په 100 ورځو کې به فلم په لاس کې پروت وي هېڅ ګران نه دی وروره باقي د فلم د چلولو خبره شوه نو فلم چلیږي وروره فلم چلیږي ډرامه چلیږي هر څه چلیږي وروره خو که د دې چند غلطو خلکو نه تا دا شی وساته نو بیا به کامیابی او کړه دې چند غلط خلک د سره مرګري نو وروره دې کې نشته کامیابی خجدار تو اساسو مخکې سره روان دي څه کوي څه نه کوي څه به شروع کوي یاره جی بالکل مې اراده ده فلحال خو مې یو 2 سکریپټ را سره دي یو کامیډي دی ډراما او یو کہانی مې لیکلې ده اصلاحي ډراما ده نو کوشش کوم ان شاء الله د روجې نه مې مخکې اراده ده وته چې یو ته نو وسوکم او یو د روجې نه بعد وکم او دا غې نه بعد چې کم دینو د عثمان صاحب سره مې یو سیټینګ کړی دی او چونکه عثمان صاحب اوس ټیمو با سره کیراله نو یو سولو فلم یعنی سولو سے مراد دا چې لکه بس یو هیرو یو ویلن لکه داسې سنگل غونډه کاست باندې ان شاء الله کله ته منظوري نو بالکل نوې کاست تاسو زیات حاله تنقید کی دي نوې کاست نه لیو په زړه د کرن ریټینګ کړي سو د کرن بسی بر راولي هیرو راولي دا ول دي زیات تر د نوې کسند نه مهته کی موکول نه ور کوي یاره جیږي کې چکر داسې دی راتلل پکار دي دی ول دي نوې کسان روبس کنه مخکې زموږ د پښتنه چې کوم دی بس یو هیرو ریټینګ کړي هغه بس نه پریدي جی راتلل پکار دی لکه اوس که از ا ډایرکټر زه په خپل ډایرکټر شوم کنه پروډوسر خو الحمدلله وسه لرم خو که زه ډایرکټر شوم کنه نو تاسو د نوې کس خبر وکړه لکه د جانگیر صاحب په شانته اکټر نو ډاوټ د کمال اکټر دی جی
خو کچره زه ډایرکټر شوم نو زالي جمال له چانس د جهانگیر صاحب په ځای باندې ورکوم د کمال اکټر غم دی دغه شانتي بل مرګره دغه شانتي بل مرګره نو ورکول پکار دی د دې زیاتې کوي دي ته یو میراث جوړ کړي دي زمنګ د مرګرو لکه دا میراث نه دی چانس ورکول پکار دی لکه رزق ورکون کې هغه بچا دی لکه کته دا سوچو کې چیرې زب پکې مقصد دار جهانگیر صاحب بواله مشاهد صاحب بواله مرباز صاحب بواله نو ټیک ته زمنګ ستاري دي خو چونکه شاته ورپسې نورم 1500 کسان ناشتي لکه دا زمنګ یو دوست یو مرګره مو ډیر خرور مو دی حمزه نوشیروی بهترین انسان دی بهترین هایټ دی بهترین شکل صورت دی اور بهترین اکټر هم دی نو ورکول چانس پکار دی رورا ورکول پکار دی اخر کې څه پیغام ورکول غواړي نوې کول ته کم کول چې نوې دې طرف تراتل غواړي یار دې را دي کنه نه درازي نه چې ترکمه پورې داخلك وی دا چې کوم موجوده دي نو بالکل نوې خلکو لراتل نه دي پکار موږ زاړه ګناګار چې کوم یو کنه موږ د دې په ایمانونو باندې پویګو نو موږ پکې ځان لاله دلته د روح سړی کار نشته ضروره دلته د روح سړی او کم سړی چې راځي هو په دې نیت راځي چې راځي یو کارو کما زمانه یو شی جوړ شي یا ز پیسې وګټم نورور دلته کې هغه شی نشته شازیب خانه دلته کې رور ټول انما الاعمال بالنیات عمل کا دار المدار نیت کې اوپر او د دین نیتونه خراب دي نو دا بس کامیاب شروره ټیک دی ډېر شکریا چې بالکل دا طارق مزانی سر دي سره مونږ ډېر خپل غب شپ خبره تر مو سره وکړي او اخر کې ډېر خپل پیغام ورکو نوې کولته چې کم کسان دې طرف تر هوتل غواړي نو مروزي دلته کسان برابر دي په خپل کار روزګار کوي او زموږ دې سره پرم سر ترسي چې چرته مې خوشاله اوسه آباد اوسه بریالي اوسه د الله پامان